السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترمه، تاسو سوال داسې کړی دی چې د عذاب قبر نه منکر د هغه څه مرتبه ده او څوک دی او څه پروګرام دی. عذاب قبر خو د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د احادیثو طیبه نه ثابت دی. او چې څوک ترې منکر دی نو دا معتزله دی، او معتزله چې دي نو اهل سنت نه دي. دا دی هر یو شی په عقل ثابتوي. دوی وایي چې موږ قبر کلاو کړی دی خو عذاب مو پکې نه دی لیدلی، او دا د عقل نه بهر خبره ده. چونکې موږ وایو چې د قرآن کریم د بعضیو آیاتونو نه اشارتن او د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د احادیثو نه صراحتن ثابت دی، نو دا د اهل سنتو عقیده ده. او چې څوک ترې انکار کوي نو دا معتزله دی، او دی چې دی نو دی فاسق او ګمراه دی، ښه دی د لارې نه غلط شوی دی.